دې مړو کې یوه زنانه ژاړي نو دا نور سره همداسې بیا په ژړا شي. او عربو خو به دې دپاره خپل سپیشلیسټان یې راغوښتل چې په مړو باندې ژړا شروع کړي. لکه د جاهلیت دور و، الحمدلله اوس د مونږ زنانه پوه شولې نو د دې دوی چې ته دا خپل الفاظ وي او د هغه الفاظ را جمع کوي او ټکي وي هغه هغې خپلې ښځې نو چې هغې به شروع کړه نو ټولې زنانه اوسکه په ژړا شي. دا ډېره لویه ګناه ده. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته نایحه ویلی شي. النایحة اذا لم تتب، نایحه ښځه ویرګرې ښځه دغسې د ژړا شر جوړونکې ښځه چې دا توبه ونه باسي. یو خو وي چې الله په چا رحم وکړي توبه وباسي، یا الله ما نه دا ګناه شوې ده الله توبه وباسم، بس دا خو بختوره زنانه ده. خو چې دغه زنانه توبه ونه باسي د قیامت په ورځ به د خارخ دا کورتا هغه به دې ته جهنمي ور اغوستولی شي، په هغې باندې به سزا ورکولی شي.